زه دا لور په نکاح در کومه ته خو یې نه دی چې تا سره یې نکاح وتړم. اوس چې سړی چاته ووایي چې زه لور په نکاح در کوم، ابه ته یو مسخره جوړه کړي، ابه ورله عزت داسې مجروحه کړي چې بل څوک په یې بیا دا خو یې ماله د خپل اندې راکوله، ما ته یې د خپل اندې وي با مسلمان ته مسلمان دا نشي ویل. نو یې زه تا له خپله لور په نکاح در کوم. هغه ورته زه پکې لږ سوچ کوم. یو ورځ دوه پسې ورته ویې وي فی الحال مې د نکاح اراده نشته. وی ټیک ده. هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وی خپله لور په نکاح در کوم، بی بی حفصه رضی الله تعالی عنہ نکاح باندې تاله در کوم. هغه ورته وی او ورته هېڅ ونه وي. نو عثمان رضی الله تعالی عنہ وی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ عثمان رضی الله تعالی عنہ نه لږ خپه ومه. اخو راته ووي که نه چې په الحال مې د نکاح اراده نشته. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه ښه خپه شوم چې دام نه و چې د نکاح اراده مې نشته. ګوره ما درته د لور ووي او ته څه نه وایې. نو ډېره ډکې مې ګیله پیدا شوه چې لږې ورځې ووتلې نو هغې لور پسې زما نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نکاح پیغام راولېږو چې د بی بی حفصه رضی الله تعالی عنها ماله په نکاح نه راکوي. مې الله بسم الله د الله د انبیو سردار او زما د لور رشته ما رشته ورکړله. وی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راپسې راغی. خان صحابه وخه ورته وایي شاید چې ته بړه کې ما نه ګیله من شوی یې که نه، تا ما ته د لور ووي او ما څه ونه وي. عثمان رضی الله تعالی عنہ راغی شاید چې ته ما نه هم ګیله من شوی یې، خو موږ د نبی علیه السلام د خولې مبارکې نه یو ورځ اورېدلي وو چې زه په دې بی بي حفصه پسې د نکاح پیغام لیږم. دا موږ چې غلي وو نو موږ ته پته وه چې دې پسې امام الانبیا د نکاح پیغام لیږي. نو خم ځکه نشو کولی چې ستا د لور سره نکاح کو، ځکه چې امام الانبیا وي چې زه پسې د نکاح پیغام لیږم. نو خم ځکه نه کول. او تا ته خو وی ولې نه چې لکه دا مونږ ځکه انکار کوو چې نبی علیه السلام ویلي نه دا د امام الانبیا راز و نو مونږ هغه راز نه پاش کوو. مونږ راز هم نه پاش کوو ځکه دا د نبی علیه السلام خبره وه. نو راز هم نه پاش کو چې نبی علیه السلام داسې ویلي دي او تا ته هم دا هم نه وي چې لکه نکاح ورسره کوو ځکه امام الانبیا د خولې نه مې اورېدلي. څومره محتاط پسې راله د هغې د ګیلې ازاله وکړله او دا خبره هم ځکه نه کوله چې د پیغمبر راز به پاش شي. چېرته دا د نبی علیه السلام د راز خبره وه، دا د راز خبره وه، دا د امام الانبیا ما سره یو راز و راز. نن به یو بل ته د راز خبره وکړي دی به لاړ شي هغې بل ته به یې وکړي نو ځي به په روغې کې سړی وي دا چېرته روغې له روان دی هغه اختلاف ښه خراب کړي، ښه دشمني تازه کړي سړي. تا ته یو بنده د راز هغه ته ولیکئ دا ولې ته دوه خلق ورانئ. راز به چرې د چام نه پاش کوي. حدیث مبارک کې راځي یو ورځ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ټولې بیبیانې ناستې وي، ټولې بیبیانې ورسره یو ځای وي ناستې وي نبی علیه السلام سره. نبی علیه السلام له خو الله ډېر ښکلی بصیرت او بصارت ورکړی. بیبیانو سره بیبیانې به ورسره ډېرې خوشحاله وي د امام الانبیا سره. او ولې به نه وي خوشحاله؟ سیرت او صورت د هغې مثل نو. انس رضی الله تعالی عنہ وایي ما وله دا ورغوي داسې مسه کړي وو، ما د نبی علیه السلام ورغوي دومره نرم مونتي وو چې ریخم هم دومره نرم نه و لکه د نبی علیه السلام دا ورغوي چې داسې نرم نرم. او په ما چې بوی ولګېد د نبی علیه السلام ما چرته په زندګۍ کې داسې خوږ بوی په ما نه دی لګېد. داسې خوږ بوی به د امام الانبیا ده، د خولې نه به یې بوی ته